ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسې نن درس چې دی د کرانیم هډوکي سره موږ تاسې دریم هډوکي د خیره سره وایو چې هغه اوکسیپیټل بون دی. پر دې باندې موږ تاسو خیره بحث کوو. د دې هډوکي موقعیت وایو، ډول یې وایو، په دې هډوکي کوم مهم ساختمانونه دي په هغو باندې چې کوو موږ تاسې بحث کوو. نو اوکسیپیټل بون چې دی دا د کرانیل بون دریم هډوکی دی چې دی په خپله که په کرانیم کې په شا برخه کې موقعیت لري. پرون موږ تاسې دوه هډوکي وویله چې هغه یو فرنټل هډوکي و چې مخته یې موقعیت درلودی، شاباس دغه هډوکي مو پرون ویلی، او بل هم پریټل بون ویلی چې شاته یې موقعیت درلودی، یعنې د فرنټل څخه شاته لوړ موقعیت درلودی. اوس نن موږ تاسو دغه دریم هډوکی وایو چې هغه اوکسیپیټل بون دی. اوکسیپیټل بون چې دی دا د کرانیم په خلب کې په شا کې موقعیت لري. دغه زموږ تاسو شاخوا دی جوړي. صحیح دی؟ دی د کوم هډوکو سره یو ځای کېږي؟ اوکسیپیټل هډوکی دی د مخته دغه دوه فرنټل، یو دغه فرنټل دی، بل دا فرنټل سره یو ځای کېږي چې دغه لمبویډ سچورا جوړي چې دا موږ تاسو مخکې ویلې ده. بل دلته لاندې مخته او دغه لاندې برخه کې د ټمپورل سره یو ځای کېږي چې هغه د ټمپورل دغه ماسټویډ پارټ د سره یو ځای کېږي په دواړو خواو کې، صحیح، هم په راسته کې هم په چپه کې. او بل دغه اوکسیپیټل هډوکي لاندې په بیس کې د سکل په بیس کې په دغه ځای کې دلته بیا یو ځای کېږي د سپاینویډ هډوکي سره یو ځای کېږي. کوم هډوکي سره؟ د سپاینویډ بون سره یو ځای کېږي دلته په دغه لاندې ځای کې. یو اوس بحث کوو، که راته خیره سره وایو. ښه، موږ تاسو راځو اوکسیپیټل هډوکي موږ تاسو وایو. دی موږ تاسو مخکې هم وویله چې دی خپله د کرانیم په پوسټیریر انفیریر پارټ یعنې شاته او لاندې دی موقعیت لري. صحیح سو؟ یعنې شا هم جوړي، داسې لاندې پسې راځي، بیا بیس هم جوړي پسې لاندې پسې راځي. صحیح دی؟ دی د کوم هډوکو سره یو ځای کېږي؟ مخکې مو په عکس کې وویله چې دی لوړ د پریټل بون سره یو ځای کېږي، لاندې او مخته د ټمپورل سره یو ځای کېږي. دغه دوه ټمپورل دي. صحیح سو؟ دغه ژړ او دغه ژړ دلته سره مخ دي. او بل لاندې مخته د سپاینویډ سره دلته وګورئ په دغه ځای کې دلته لاندې او مخکې دا بازل پارټ دی چې سپاینویډ سره یو ځای کېږي. دغه فورامین مګنم دی. دا یو غټ فورامین یا غټ سوری چې دې لارې څخه زموږ تاسې د ملا هره مغز دلته راوځي. صحیح سو؟ یعنې دغه فورامین هم په دغه اوکسیپیټل هډوکي کې موقعیت لري. شاباس، نو دا مه هېروئ چې دی لوړ د پریټل بون سره موښ دي، په دواړو اړخو کې لاندې د ټمپورل سره موښ دي، او لاندې په بیس کې د سپاینویډ سره موښ دي. ښه، اوس راځو موږ تاسو وایو چې دا هډوکی څنګه هډوکی دی. صحیح دی؟ خپله د اوکسیپیټل بون چې دی دا په لاتین کې د اوکسیپیټس د کلمې څخه اخیستل شوی دی. اوکسیپیټس معنا د بک معنا شا معنا ورکوي، یعنې دی د کرانیم په شا کې موقعیت لري. صحیح سو؟ بک آف د سکل کې موقعیت لري. دی فلټ او ایریګولر بون دی، هم هموار هډوکی دی هم غیر منظم هډوکی دی. صحیح سو؟ او بل د چشکي د خپله دغه د کرانیم بیس جوړي. صحیح سو؟ هغه بیس شکي دغه کرانیم دغه سربیرنه ټول دغه کاسه پوره کوي او لاندې بیس هم جوړي، قاعده یې هم جوړي چې هلته هر مغز هم راوځي. صحیح دی؟ بل دغه هډوکی چې دی خپله د یو خاص فورامین چې هغه فورامین مګنم دی، د غټ سوری چې دی، د دې په واسطه باندې په څلورو برخو ویشل کېږي. صحیح سو؟ چې یوه ته بازلر پارټ ویل کېږي، دا د فورامین مخ ته موقعیت لري. په عکس کې به اوس وګورو. بل یې سکوامس پارټ دی چې دا دغه فورامین یا سوري څخه شاته موقعیت لري. او دوه یې لیټرل پارټ دی چې هغه د فورامین په دواړو خواو کې موقعیت لري. صحیح سو؟ او بل دی دوه سرفیس لري، اوټر د باندې سرفیس یا مخ لري، او بل انر د نن سرفیس لري. په عکس کې به اوس وګورو. په عکس کې به تشریح کوم درته چې دغه برخې دي. دلته ورته وګورئ تاسو شاباس. دغه فورامین مګنم د مې سپین چې تاسو وینئ دا فورامین مګنم دی. دا موږ تاسې اوکسیپیټل ته د لاندې د خوا ګورو، یعنې که چیرې موږ تاسې د انسان سر ایسته کړو مثال نه، د لاندې خوا چې ورته وګورئ دغسې معلومېږي دا فورامین مګنم دی. دغه فورامین مګنم په واسطه باندې موږ تاسې اوکسیپیټل هډوکي په څلورو برخو ویشل کېږي. اول دغه لاندې مخ خوا یې ده، مخ ته دا یې بزل پارټ دی. بیا دغه ټوله شاته دا سکواموس پارټ دی، ګرده سکواموس پارټ دی. او دغه دواړه اړخو ته یو سور او دغه بل سور دا یې لیټرل پارټ دی. نو دغه فورامین په واسطه باندې اوکسیپیټل هډوکی په څلورو برخو ویشل کېږي. صحیح ده؟ او بل چې یو یې سکواموس پارټ سو، سکواموس پارټ دغه مخ ته ژړ برخه سوه شاباس. بل یې دغه شین بزلر پارټ سو، قاعده یو برخه سوله. او بل یې دواړو خواو ته دغه لیټرل چې دی دې ته کنډایلر پارټ ویل کېږي. ځکه دغه ځای چې دی دغه برخه اوس ورسره بحث به کوو، دا کنډایل دی، دا یو کنډایل دی، دا یې بل کنډایل دی.
دې ته لیټرل هم وایي، کنډایلر هم ورته ویل کېږي. نو اوکسیپیټل هډوکی چې دی، اوکسیپیټل بون څلور برخې لري. صحیح شو. سکواموس برخه چې دغه شاته ده، لوړه، دا زموږ داسې سر شاوخوا ته جوړوي. دغه بازل پارت دی چې هغه لاندې مخ ته موقعیت لري، او بل دغه دوه لیټرل پارټونه دي یا کنډایلر پارټونه دي. صحیح شو. د موږ بحث وکړي. او بل د دوه مخانه لري، یو دغه ته باندې مخ دی ګرد، اکسټرنل سرفیس دی، خارجي مخ یا خارجي سطح، او بلې به داخل خواته ده، انټرنل سرفیس. نو دا مې راوي شابس. دلته ورته ګورئ تاسې، دغه د هډوکي ټوله خارجي خوا ده، باندې خوا ده، او د ننه چې بیا ورسې، د ننه بیا داخلي خوا هم لري شابس، چې هغه ته بیا انټرنل خوا ویل کېږي. اوس راځو موږ تاسې ولې خارجي خوا وایو، چې په اوټر سرفیس کې دا هډوکي کم برخې لري. په دې هډوکي کې کمې برخې شته. صحیح شو. اول مهم شی چې دی شابس خپله پرنجل ټوبرکل دی. چې دی پرنجل یو کوچنی ټوبرکل دی شابس، چې دغه بزل پارت کې دلته موقعیت لري. ورته ګورئ دلته لاندې، دغه د فرامین مګنم څخه لاندې مخ خواته دلته موقعیت لري. صحیح شو. چې دا خپله پوسټیریر پارت دی د بزلر پورشن، یعنې دغه بزلر برخې شاخوا ده. صحیح شو. دغه ټوبرکل دی، کوچنی ټوبرکل دی، هته پرنجل ټوبرکل ویل کېږي. بل د باندې چې دی مهم شی اوکسیپیټل کنډایل، دا مې راوي شابس. دغه دوه دانې دي، یو دغه کنډایل دی. کنډایل موږ ویلي وو چې بیضوي برخې راوتلي او بند جوړي. دی چا سره موښ دی؟ دی د ملا د تیر د فقراتو د اولې فقرې سره موښ دی، د اولې اټلس فقرې سره موښ دی شابس. اټلانتو اوکسیپیټل جوینټ ته جوړیږي. دا یو کنډایل دی، دا یې بل کنډایل دی، یې ته وایي اوکسیپیټل کنډایل، یعنې بیضوي برخه ده هغه بند جوړي د اولې فقرې سره. صحیح دی. د اولې د ملا تیر د فقرې سره د اخره بحث پر کوو، هغه مخه به اخره وایو ان شاء الله. بل مهم شی فرامین مګنم، دا غټ سوری دی، دا فرامین مګنم دی چې په دې کې هر مغز راوځي. صحیح شو. او بل یو بل مهم شی چې د ایکسټرنل اوکسیپیټل پروټمبرنس. ایکسټرنل معنا خارج کی، اوکسیپیټل معنا دغه هډوکی، او پروټمبرنس معنا راوتلې برخه. دغه ځای څه ویني، دغه باندې دغه ته ویل کېږي ایکسټرنل اوکسیپیټل پروټمبرنس یا پروټمبرنس یا اوکسیپیټالیس ایکسټرنا هم، دا په لاتین کې ورته ویل کېږي. هیڅ معنا د هډوکي په خارج کې راوتلې برخه، ایکسټرنل اوکسیپیټل پروټمبرنس. صحیح شو. بل دوی لیکي لري نوخیل لاین. نوخ خپل سټ ته ویل کېږي، سټ، ان د سټ خواته دوی لیکي لري شابس، چې یوه یې سوپیریر ده، بلې انفیریر ده. دغه لیک وګورئ، دغه لیک چې ده دغه ته سوپیریر نوخیل لاین وایي، یا لاینا نوخیا سوپیریر په لاتین کې ورته ویل کېږي. دا سوپیریر سوله، دلته لاندې چې به ده بله، دا بیا انفیریر نوخیل لاین سو. صحیح شو. دا دوی لیکي لري شابس، نوخیل لاین، دې سره عضلات موږ ته بالاخره مخته ویل کېږي ان شاء الله. او بل چې لري ایکسټرنل معنا په خارج کې اوکسیپیټل کرست لري، دغه ته ویل کېږي. دغه کرست بارزه وینئ او تلې برخه تیره برخه دغه ته ایکسټرنل اوکسیپیټل کرست، یعنې په خارج کې د اوکسیپیټل هډوکي او کرست یا بارزه ده شابس. صحیح شو. دا موږ تاسو د اوکسیپیټل هډوکي خارجي برخه موږ تاسو وایو. صحیح شو. چې دغه برخه د پشکل دغه شان پشکل لري. بل خپل کنډایلر فوسا لري. کنډایلر فوسا دغه دواړه خواته وګورئ، د کنډایل دواړه خواته دلته وګورئ، دغه خالي ګاچ ده، دغه ته ویل کېږي کنډایلر فوسا. په د هره فوسا کې به دننه وي د کوچنی کانال دی. تاسو ورته وګورئ، کوچنی کانال دی په منځ کې، کوچنی کانال دی، هغه ته بیا کنډایلر کانال ویل کېږي یا کانالیس کنډایلارس. صحیح شو. کنډایلر کانال دی پکې. بل مهم شی چې دی هایپوګلوسل کانال لري شابس. صحیح شو. چې دا خپل د کنډایلر څخه لږ دلته بغلته هایپوګلوسل کانال لري، چې په دې کې هایپوګلوسل نرف تیریږي. هایپوګلوسل نرف تیریږي شابس، د هغې دپاره جوړ شوی دی. نو موږ تاسې د اوکسیپیټل سطحې وویلې چې یوه خارجي یا ایکسټرنل سرفیس لري، او بل داخلي انټرنل سرفیس لري شابس. د ایکسټرنل ته اوټر هم وایي، معنا د باندې د اوټر. صحیح شو. نو په اوټر سرفیس کې موږ تاسې مهم شان شی وویله. اول مو دغه په بزل پارت چې خارج ته دغه پرنجل یا پرنګم ټوبرکل موږ تاسې ویلي. صحیح شو. بل مو دغه کنډایلونه دوانې وویله، اوکسیپیټل کنډایلونه چې د اول فقرې سره موږ دي شابس. بل مو د غټ فرامین ویلي، فرامین مګنم مو ویلي. بل مو دغه ایکسټرنل اوکسیپیټل پروټمبرنس مو ویلي چې په خارج کې راوتلې برخه ده شابس. بیا مو دوی لیکي ویلې دغه سوپیریر نوخیل لاین مو ویلي او انفیریر نوخیل لاین مو تاسو ویلي. بل مو ایکسټرنل اوکسیپیټل کرست دغه راوتلې بارزه دا مو ویله.
بل مو خپل کونډایلر پوساوي ویل بیا پوساوي ته یو دغه ده بل دغه ده بل په هر پوسای کې څه کانالونه دي شاوس کونډایلر کانال شاوس او بل مو هایپوګلوس کانال وش پاکي به هایپوګلوسل نرف تیری شاوس هایپوګلوس کانال پاکي شتري پاکي هایپوګلوسل نرف تیری شاوس ان شاء الله دون خاص مشكله بني بشكي ساده نومان مخته پسې ځو ښه اوس موږ داخلي برخه وایو چې په داخلي برخه کې د تیش لري کم شان لري شابس په اینر سرفیس کې صحیح سو اینر سرفیس دی هغه کنکیو ده معنا مقعره ده هغه د باندې چې ده هغه کنویکس په محادبه وایوسه د نن چې ده هغه مقعره ده یعنی لکه پیالې نس دا تو ګوري کله پیالې نس ته کنکیو یا مقعره ویل کیږي دی اول داخلي خشتش لري مهم شی خپل کلیویس سلکس یا هم بزیلر سلکس دغه ته ویل کیږي د فورامین مخته ویل ته دغه ته ویل کیږي بزیلر سلکس یا کلیویس سلکس په دغه سلکس کې بزیلري ارتری تیری شابس د هغه ارتری د چې هغه دماغ ته وینه راوړي دا ډیر مهم سلکس دی دا چې د بزیلري سلکس دی شابس بل چې لري خپل بل جاګولر توبرکل لري جاګولر توبرکل دا هغه سلکس په دواړو خواو کې ته وګورئ او دغه دی جاګولر بل دغه دی راست چې په خاطر دی جاګولر دا چې په خاطر دی نو دوه چې سواله جاګولر توبرکلون لري اول بزیلري سلکس یا کلیوی سلکس دوهم دوه توبرکل سواله کم توبرکل جاګولر توبرکل یو راستار دی شابس بلې چپا دی بل لازو سیګموید سلکس لري شابس چې دا پوسټیریر اند لیټرل سایډ کې د جاګولر توبرکل شاته او په لیټرل کې دی دا سیګموید دی شابس دلته موقعیت لري سیګموید دا ځای ونیسته یو دغه دی او بل په راسته خوا کې همسته صحیح سو دا سیګموید سلکس کم سلکس سیګموید سلکس شابس صحیح سو او بل د کوم تاسو په خارج کې ویله پروتومبرنس وراوته برخه سواله په داخل کې همسته هغه چې هغه ایکسترنل و دا به انټرنل د مازه نوم لږه اوري انټرنل معنا په داخل کې اوکسپیټل دغه هډو کې پروتومبرنس معنا راوته برخه دا مرکز کې ترته وری دا دی دا انټرنل اوکسپیټل پروتومبرنس په داخل کې راوته برخه سواله بل ترانسور سرکس په وجدو باندې بل خالګا بینه سیو دا خالګا ده مزابای یا ناوه سیسو ترانسور سلکس ویل کیږي سیری په دواړو خواو کې قرار لري او بل سوپیریر سجیټل ساینس دغه لوړ دا وینئسته دغه ایته ویل کیږي سوپیریر سجیټل ساینس یا سلکس دواړو ته ویل کیږي مشکل نه لري دا هم خالګا ده سیری او بل چې لري بل انټرنل اوکسپیټل کریسټ لري کریسټ دغه سوک ویني دا لاین سوک یو چې و عین دغه سوک په خارج کې هم و هغه ته ویل کېدل external occipital crest دته ویل کیږي internal occipital crest دا بل لاندې موقعیت لري شابس سیری او بل څلور دانې چې دي سکوامس occipital fossa یو دغه fossa ده شابس دا fossa خالی کاده بل دغه fossa خالی کاده بل دا fossa ده شابس او بل دغه fossa ده څلور دانې سکوامس معنا محادبه څلور دانې صاحب همواري fossa لري څلور چې لري صاحب همواري fossa څلور دانې لري نو دا و د اوکسپیټل اډو کې داخلي برخه چې په دې کې موږ تاسو مهم شان شو ویله اول مو کلیویس یا بزلري سرکس ویل شابس چې هغه بزلري ارتری شابس دلته لاندې مو ویله د فورامین څخه مخته لاندې دلته موقعیت لري شابس بل متباین توبرکلو ویله چې هغه جاګولر توبرکلو شابس دا هغه خاصه شاته پسې سیګموید سلکسم پسې ویل دلته موقعیت لري شابس صحیح او بل مو بیا دا مهم شی پروتومبرنس ویل شابس دا هغه څخه دواړه خواوته سلکسونه او ترانسورس سلکسو شابس لوړ سجیټل سلکس وو لاندې د کریسټ وو شابس صحیح او څلورنی چې وی هغه سکوامس فوسا وي یعنی همواره خالګا وي شابس دا مشتاس په داخل کې د اوکسپیټل چې موږ څکړه و مو ویل ان شاء الله آسان دي مختبس زو ښه دلته بیرته هغه شان مې لږ بحث به تسوي دی چې موږ تاسو مخکې بحث پر وکړي چې اول مثال ته خبرې دغه ځینې لنډ مارکونه چې موږ تاسو ویل هغه راخصوي لږ تشریح شوی چې د موقعیت لري مثال اوکسپیټل کریسټ دی دا کریسټ یو په خارج کې دی بل په داخل کې دی خارج دغه دی چې هغه ایکسترنل ویل کیږي او په داخل کې اوس مو ویل هغه انټرنل ویل کیږي صحیح بل دوی په خارج کې موږ څه لیکي ویل سوپیریور او انفیریور نوخیل لاین مو ویل یو دغه انفیریور نوخیل لاین او لوړ دغه سوپیریور نوخیل لاین صحیح بل اوکسپیټل کونډایل ویلي چې هغه دغه دوه کونډایلونه و چې دغه سره اول په قرات کې سره ورسره مشکل دا مو ویل بل مهم شی پارامین مګنم ویلي چې هغه د غټ پارامین چې هغه خاص پینل کارت شي د باندې
ورسره راوځي سپاینل کارډ څخه راوځي. بل مو جاګولر فورامین ویلي چې په دې کې خپله جاګولر وین تیریږي شابوس انټرنل جاګولر وین پکې تیري مه هېروئ شابوس دا جاګولر فورامین چې په هغه کې انټرنل جاګولر وین پکې تیریږي. او بل هایپوګلوسل کانال دی شابوس چې په دې کې هایپوګلوسل نرف تیریږي 12 نرف دی شابوس 12 کرانیل نرف دی چې هغه پکې تیریږي شابوس هایپوګلوسل کانال کې هایپوګلوسل نرف پکې تیریږي. دا و مهم لندمارکس یا مهم برخې د اوکسیپیټل هډوکي شابوس. ښه مخته ځو. پسې موږ تاسو دوهم هډوکی وایو چې هغه ټمپورل هډوکی دی شابوس. دا مثانه هډوکی دی. دی بیا چیرې موقعیت لري؟ دی بیا د کرانیم په وحشي او لاندې برخه کې وینئ دغه دواړه د غوږ برخې چې دي دا دواړه بغلونه دی جوړوي هم راسته دی هم چپه دی. صحیح شو؟ دوه دانې دي شابوس یو راسته او بل هم چې دی چپه دی ټمپورل هډوکی شابوس. ښه مخته ځو. ښه دی مو ویله چې دی دواړو خواته موقعیت لري. صحیح دی دواړه بغلونه جوړوي. یعنی د کرانیم د سر د کاسې لیټرل وال معنا وحشي دیوال دواړو بغلونه خواته نه چې دواړه غوږو برخې راځي شابوس دا جوړوي. او بل مهم شی دی زایګوماټیک آرک جوړوي. دا به نه هېروئ دی زایګوماټیک آرک جوړوي. دی دلته یو کس ته راولم چې پاکې دا شی تشریح کړم درته دلته ورته وګورئ په دا کس کې ښه راځي. دغه چې تاسې وینئ دغه تیز نسواري رنګ چې دی دا ټمپورل بون دی شابوس. صحیح دی. او دا ژیړ چې دی دا زایګوماټیک بون دی د مخ هډوکی د باړخو هډوکی هم ورته وایي. د باړخو هډوکی چې د زایګوماټیک دغسې راوتلې برخه دلته لري چې دغه ته ټمپورل پروسس وایي. د چا خواته دی؟ د ټمپورل خواته دی شابوس. دې ته ټمپورل پروسس ویل کېږي. دغه ټمپورل بون چې بیا دی هغه هم دغسې راوتلې برخه لري دلته ورته ګورئ دغه راوتلې برخه لري چې هغه ته بیا زایګوماټیک پروسس ویل کېږي. زایګوماټیک پروسس څخه چا خواته دی؟ د زایګوماټیک هډوکي خواته دی. دوی دواړه چې سره یو ځای سي دلته یو قوس جوړېږي. دا قوس ته ویل کېږي زایګوماټیک آرک. دا به نه هېروئ ډېره مهمه برخه ده ډېره مهمه خبره ده. صحیح دی. موږ تاسې ټمپورل بون وایو. ټمپورل بون د کرانیم په اړخو کې موقعیت لري. په اړخو کې دغه یو خواته دی چې دوی داسې پروسس لري راوتلې برخه لري راوتلې بارزه لري. د چا لپاره ده؟ دغه زایګوماټیک هډوکي لپاره ده. نو دې ته ویل کېږي زایګوماټیک پروسس. زایګوماټیک هډوکي چې بیا دی چې بیا د خیر مخکې ویل کېږي انشاءالله دی بیا دغه پروسس لري هغه ته بیا ټمپورل پروسس ویل کېږي. دواړه سره یو ځای کېږي چې سره یو ځای شول ته یو داسې یو قوس جوړوي. دا قوس ته ویل کېږي زایګوماټیک آرک. صحیح شو؟ دا زموږ تاسو د غوږ څخه نیولې بیا تر باړخو پورې دغه ساحه چې ده دا زایګوماټیک چې دی آرک دی. دا باید یې یاد دا ډېره مهمه خبره ده په ټمپورل هډوکي کې. ښه نو دا مو ویل چې دی خو لیټرل وال جوړوي دا خبره مو وکړله. زایګوماټیک آرک جوړوي دا خبره مو هم وکړله. صحیح دی. او بل ډېره مهمه خبره دا به هم بیخي په ژوند نه هېروئ منډیبولا هډوکی. زموږ ستاسې زامه چې ده زامه دا لاندې زامه دا لاندې زامه په ټوله کرانیم کې په ټوله مخ کې یوازې او یوازې د دا هډوکي سره موښ دی ټمپورل سره موښ دی. بل عکس کې ته راولمه دا به نه هېروئ. زموږ ستاسې دغه لاندې زامه چې ده لاندې زامه دغه لاندې منډیبولا چې ده دغه لاندې زامه په ټوله وجود کې یو په ټوله سکل کې د شومه یوازې او یوازې د دغه ټمپورل بون سره موښ دی. صحیح شو؟ دغه مخ خوا ته نه موښ دی هغه ازاده ده. موږ خوله خلاصوو داسې لاندې راځي دا ازاد ده دا نه موښ دی دلته. صحیح دی. ورې عضلات موښتي دي شابوس یوازې دغه برخه موښ دی. نو دا به نه هېروئ منډیبولا هډوکی یوازینی هډوکی دی چې هغه په ټوله سکل کې په ټوله هډوکي کې یوازې د ټمپورل بون سره موښ دی. او ټمپورل بون بیا یوازینی هډوکی دی چې یوازې د یوه فیشل بون چې هغه منډیبولا ده. صحیح شو؟ او زایګوماټیک سره هم دلته سره موښ دی. صحیح دی. نو دا به نه هېروئ منډیبولا هډوکی یوازې او یوازې د ټمپورل سره موښ دی. صحیح دی. دا مهمه خبره ده. ښه مخته پسې ځو. بل په ټمپورل هډوکي چې دی د یو خاص مهموال دا دی چې دی خپله یو حسي غړی په دې کې موقعیت لري چې هغه حسي غړی چې دی هغه د اورېدو یعنې د غوږ دی غوږ خپله حسي غړی دی چې هغه په دغه ټمپورل بون کې موقعیت لري. غوږ بیا دوې برخې لري یو خارجي بل داخلي دواړه چیرې دي په ټمپورل هډوکي کې دي. صحیح شو؟ او بل ټمپورل هډوکي سره ځینې عضلات هم ورسره موښ دي. ځینې د زامې عضلات هم ورسره موښ دي چې هغه د زامې په حرکت کې کومک ورسره کوي. صحیح شو؟ مخته راځو. ټمپورل هډوکي د کومو هډوکو سره یو ځای کېږي د کومو هډوکو سره جوینټ جوړوي؟ اول زایګوماټیک
دا د مخ هډوکی دلته مخ ته موقعیت دا ژړ هډوکی د سره دلته موږ دی صحیح دی دا یو هډوکی شو په سه سپاینوید دا د سر هډوکی دی په داخل کې دغه سور وین دغه سور دا سپاینوید دلته سره موږ دی دلته سره موږ دی صحیح شو دریم پریټل دا چې پرون موږ تاسو ویلي دا به دغه لوړ هډوکی دی اصل به دلته سره موږ دی دلته سره موږ دی او څلورم اوکسیپیټل چې اوس مو ویلي دغه سره ته شاته موږ دی دلته شاته ورسره موږ دی دا د ټمپورل ماستوئید پارت دی دا د اوکسیپیټل سره موږ دی چا سره موږ دی د اوکسیپیټل سره موږ دی او بل د منډیبولا سره موږ دی منډیبولا بیا د مخ هډوکی دی یوازینی هډوکی چې د سره جوینټ جوړي تاسو منډیبولا هغه هډوکی دی چې یوازې د ټمپورل بون سره یو ځای کیږي د زامي هډوکی ښه مخته پسې ځو اوس راځو موږ تاسو وایو چې دی څو برخې لري د هډوکی څو برخې لري دا به نه هېروئ دا هم مهم برخه ده مهمه خبره ده په دې کې چې یو دغه لوړ پارت دی ته سکوامس پارت وایي ته وایي چې سکوامس معنا همواره برخه بل دغه شاته برخه ده چې دغه ته ویل کېږي ماستوئید پارت او بل داخل دغه ځای کې داخل خواته چې دلته دغه څه نه معلومیږي د بلک ستراولم دلته معلومیږي دغه ځای دغه په داخل خوا کې دې ته ویل کېږي پیټروزل پارت کم پارت پیټروزل پارت ته ویل کېږي نو دا به نه هېروئ چارت ویله چې ټمپورل بون څو برخې لري څو ته وایي چې درې برخې لري سکواموس پارت دی دغه لوړ برخه ده دغه لاندې ماستوئید پارت دی او په داخل کې دغه پیټروزل پارت دی دا درې برخې د ټمپورل هډوکي چې دي مهمې برخې دي سکواموس پارت بل ماستوئید پارت او بل هم پیټروزل پارت دا به نه هېروئ ښه بیرته شاته ځمه اوس راځو موږ په دې کې ځینې مهم برخې وایو په دې کې کوم مهم لینډ مارکس یا ریجن په دې کې شته کوم مهم برخې په دې کې شته اول سکواموس پورشن ما ته ویل چې دغه لوړه برخه د همواره برخه ویل کېږي سکواموس پارت صحیح سو چې دا خپل محادبه کانویکس شکل لري شاوس خپل په ایریګولر کې ده صحیح سو سکواموس سچورا جوړېدل لوړ دغه درس ویني دغه درس د موږ تاسو بحث کړی دی په موږ تاسو اتم او کوم درس کې موږ تاسو ویلي چې دغه سچورا چې د پریټل بون سره موږ تاسو سکواموس سچورا ویل کېږي دا مورې ویل او شاوس بل زایګوماټیک پروسس دا مهموس ویلي مخته دغه ته ویل کېږي زایګوماټیک پروسس ځکه چا لپاره دی چا سره موږ دی د زایګوماټیک بون سره موږ دی نو ځکه چې زایګوماټیک پروسس دی په زایګوماټیک بون کې بیا د دې لپاره ټمپورل پروسس ده چې دواړه سره یو ځای سي دلته کوس آرک جوړي زایګوماټیک آرک جوړي بل منډیبولر پوسا موږ تاسو وایو ډېر مهم ځای دی دغه ځای دی دغه ته ویل کېږي منډیبولر پوسا دلته منډیبولا هډوکي ورسره موږ دي چې دا به نه هېروئ شاباس موږ ویله چې منډیبولا هډوکي یوازې د ټمپورل بون سره موږ دي چیرې ورسره موږ دي په ټمپورل بون په خارجي برخه کې دلته پوسا ورته شته منډیبولر پوسا دغه سره موږ دي بل مهم ځای چې د ماستوئید پروسس دی ماستوئید دا ګرده برخه ته ویل کېږي ماستوئید پارت او دغه ته ویل کېږي ماستوئید پروسس معنا راوتلې بارزه که تاسو چې د غوږ شاته لاس کښېږدوئ تاسو داسې تیاره ځای حسولی شئ دا ستاسې ماستوئید پروسس دی یعنې د غوږ شاته دغه تیاره چې راوتلی دی شابوس دغه ته ماستوئید پروسس ویل کېږي دا ګرده ماستوئید پارت دی او دغه ته ماستوئید پروسس ویل کېږي او بل مهم شی سټایلوئید پروسس دی شابوس سټایلوئید دا موږ تاسې په ونا کې هم ویلی وو په راډیوس کې مو هم ویلی وو بل مو په فیبولا کې ویلي پسې څو ځایه مو ویلي وو صحیح شو دلته هم دا دې ووایو چې دا چې دی سټایلوئید پروسس دغه ته ویل کېږي دغه سټایلوئید پروسس دی چې دې سره سټایلوهایډ لیګامنټ ورسره موږ دي او ځینې مسلس ورسره موږ دي عضلات به د خیر بحث پر کوو د خیر وایو انشاءالله چې دا سره موږ دي ورسره او په ژولو کې مهم رول لري صحیح شو نو دا سټایلوئید پروسس شاوس صحیح شو دې سره یو لیګامنټ موږ دي به خیر سره وایو چې هغه د هایډ بون او د ترمنځ دی صحیح دی چې هغه په خپل د پارنکس د ژبې او د لارنکس پس حمایه کولو کې رول لري دا مخته درسو کې به د خیر سره راځي نو بل مهم شی دغه سټایلوئید پروسس موږ تاسو وایي بل پیټروزل پورشن وایو دا مې مخکې ورته ویلي چې دا په دې هډوکي داخلي برخه ده هغه ته پیټروزل پارت وایي چې په دغه برخه کې داخلي غوږ موقعیت لري یعنې زموږ تاسو د غوږ هغه اصلي غړی چې دغه اواز انتقالوي و دماغ ته وړي معنا داخلي غوږ هغه چیرې دی هغه په ټمپورل بون کې په
پټروزل پارت کې موقعیت لري. صحیح شو. دلته خارجي غوږ دی، داخل خواته یې په دغه پارت کې بیا داخلي غوږ موقعیت لري. پټروزل پارت کې داخلي غوږ موقعیت لري. صحیح شو. درته ګورئ دغه پټروزل پارت دی، دغه په دې کې موږ تاسو داخلي غوږ موقعیت لري. ښه، اوس راځو په دې کې ځینې سوریان یا پرامینونه موږ تاسو وایو. صحیح شو. ځینې پرامینونه موږ تاسو پکې وایو. اول جاګولر فورامین دی شاوس. صحیح شو. چې دا خپل د اوکسپیټل هډوکي او ټمپورل ترمنځ موقعیت لري او په دې کې انټرنل جاګولر وین تیر شوی دی. انټرنل جاګولر وین دا باندې یاروي. بل کروټیډ فورامین دی. کروټیډ فورامین دی چې په دې کې کروټیډ کانال جوړیږي او په دا کانال کې بیا انټرنل کروټیډ ارتری یا شریان پکې تیریږي. صحیح دی. او بل فورامین لوسیرم دی چې دا به هم د اوکسپیټل هډوکي او ټمپورل ترمنځ موقعیت لري. فورامین لوسیرم چې په دې کې بیا خپل غضروف موقعیت لري او کوچني ارتریای موقعیت پکې لري. صحیح دی. او بل مستوید فورامین دی. مستوید فورامین دی. صحیح دی. چې په دې کې بیا د وینې رګونه چې کیږي ورته تیریږي پکې. صحیح دی. او دغه اخري سټایلو مستوید فورامین دا باندې یاروي. دا خپل تیر کال په امتحانونو کې هم سوال غلی وو. وای فیشیل نرو په کوم فورامین کې تیر شوی دی؟ نو فیشیل نرو چې دی هغه په دغه سټایلو مستوید فورامین کې تیر شوی دی. سټایلو مستوید فورامین چې دی خپل په سټایلوید پروسس په بیس کې موقعیت لري چې په دې کې د مخ عصب یا وم عصب فیشیل عصب پکې راوځي. د مخ عصب یا وم عصب چې پکې راوځي. په دې کې د مخ عصب پکې راوځي. صحیح شو. فیشیل نرو پکې راوځي. دا به نه هیروي د خیر سره. دا ځینې مهم فورامینونه و چې دا خپل په ټمپورل هډوکي او یا هم د ټمپورل او د اوکسپیټل ترمنځ راوتلي و چې ځینې د رګونو دپاره و او ځینې د نربو دپاره و. موږ تاسو وایو چې موږ تاسو دوه د غوږ برخې لرو. دوه د غوږ پارټونه موږ تاسو لرو چې یو داخلي غوږ دی، بل خارجي غوږ دی. یو ته ویل کېږي د غواص چې انتقالیږي دا کانال دی، پیپ دی چې یو داخلي دی او بل چې دی خارجي دی چې یو ته ویل کېږي انټرنل اکوستیک کانال، معنا داخلي د اوریدو کانال. اکوستیک معنا اوریدل. او بل ته ویل کېږي ایکسټرنل اډیټوري کانال یا ایکسټرنل اکوستیک کانال، یعنی خارجي د اوریدو کانال. صحیح شو. خارجي چې دی هغه د باندې د غوږ څخه شروع کیږي بیا د غوږ تر پردې پورې. صحیح شو. چیرې د غوږ تر پردې پورې یا ټمپانیک ممبرانه پورې چې دی هغه خارجي غوږ دی، یعنی د ایر ډرم غوږ پرده. ایر ډرم څه معنا؟ د غوږ پرده. دته ټمپانیک ممبران هم ویل کیږي. د پردې پورې چې د باندې خارجي غوږ دی، د پردې څخه وروسته منځنی غوږ شروع کیږي چې منځنی خلاص بیا نو داخلي غوږ شروع کیږي. او داخلي غوږ چې انټرنل اکوستیک کانال چې دی دا خپل پټروزل پارت کې په پټروزل پارت کې موقعیت لري. دغه موږ تاسو وایو چې دا چې دی دا پټروزل پارت دی. صحیح شو. په دې کې موقعیت لري چې دغه ځای څخه دغه اواز انتقالي چیرې وړي او اعصاب ته وړي. صحیح شو. داخلي غوږ څخه اواز انتقالي چیرې وړي و اعصاب ته وړي. نو موږ تاسو وایو چې یو داخلي غوږ دی بل خارجي غوږ دی. داخلي غوږ چې موقعیت لري په دغه پټروزل پارت کې موقعیت لري. صحیح شو. او خارجي غوږ به بس دغه د مستوید او سکامس ترمنځ دلته موقعیت لري لاندې برخه کې. صحیح دی. چې هغه خارج کې شروع کیږي بیا در غوږ تر پردې پورې د ایر ډرم یا د غوږ د ممبرانه پورې راځي، پردې پورې راځي خارجي کانال. صحیح شو. د غوږ د پردې څخه بیا وروسته منځنی غوږ دی او بیا داخلي غوږ شروع کیږي. صحیح دی. دا برخه ټول موږ تاسو وایي، ټول برخه تشریح کړل چې نوښتای دلته پس دې سپاینوید دا به سبا د خیر وایي نن لپاره دغه دوه هډوکي باسته تاسو سره وګورئ. که چیرې پوښتنه وسوال کولای شئ په ګروپ کې هم وایاست او یا هم دلې خپل مایکونه اون کړئ، هم دلې هم پوښتنه کولای شئ. نن لپاره دغه درس باسته.